سلامونه. په جرمني ژبه کې د جملې اساسي برخې پیژنئ؟ نو راځئ په دې لوست کې به د جملې اساسي برخې وپیژنو. نو دا ویډیو را سره حتما تر پایه وګورئ. Der Satz جمله راځئ چې لومړی جمله وپیژنو. د کلمو مجموعې ته جمله ویل کیږي. جمله دوه اساسي برخې لري. لومړی das Verb یا فعل، دوهم das Subjekt یا فاعل. ګرانو لیدونکو، کیدای شي ستاسو ذهن کې سوال پیدا شوی وي چې das Verb یا فعل او das Subjekt یا فاعل څه ته ویل کیږي. راځئ چې یو ځای په دې باندې پوه شو. لومړی das Verb فعل. فعل هغه کلمه ده چې د یو کار کول ښکاره کوي، لکه خوړل، تلل، لیدل او داسې نور. د یادونې وړ ده چې فعلونه په پښتو ژبه کې د لام توري سره ختم کیږي او دې ته مصدري حالت ویل کیږي، او په جرمني ژبه کې فعلونه په ان یا ای ان سره ختم کیږي او دې ته انفینیټیو حالت ویل کیږي. دلته مو یو ټکي ته پام وي ګرانو لیدونکو چې فعلونه د فاعل یا زوبیکټ په اساس تغییر کوي. چې څنګه دا فعلونه تغییر کوي دلته به ورته یوه لنډه اشاره وکړو. لکه haben لرل، چې دا فعل اوس په مصدري یا انفینیټیو حالت کې دی. د مثال په ډول ich habe زه لرم، ich habe زه لرم، du hast ته لرې، du hast ته لرې. لکه څرنګه چې مو وویل د فاعل یا زوبیکټ په اساس فعل حالت تغییر کوي چې دې ته کانیوګاسیون ویل کیږي. انشاءالله په راتلونکي لوست کې به مفصلا په دې بحث وکړو. دوهم das Subjekt یا فاعل. فاعل د یو عمل ترسره کوونکي ته یا د فعل ترسره کوونکي ته فاعل ویل کیږي. ګرانو لیدونکو، دلته مو یو ټکي ته پام وي چې په جمله کې das Subjekt کیدای شي نومن یا نوم او یا هم پغونومن یا ضمیر واوسي. د مثال په ډول der Mann spricht هغه سړی خبرې کوي. په دې جمله کې من دلته زوبیکټ دی او spricht verb دی. لکه څرنګه چې مو ویل په دې جمله کې زموږ زوبیکټ نومن یا نوم دی. نو په دې اساس په یاد ولرئ چې نومن یا نوم که د جملې په لومړي سر کې وي، که وسط کې وي او یا آخر کې وي، نو لومړی توری باید په غټ توري ولیکل شي او ارټیکل ورسره هم ذکر شي. لکه څرنګه چې ګورئ د من لومړی توری غټ دی او ارټیکل ورسره هم ذکر شوی. د جملې په اساسي برخو باندې پوه شو، خو جمله ځینې اختیاري برخې هم لرلی شي، لکه das Adverb قید، das Objekt مفعول، der Ort مکان، die Zeit زمان. د مثال په ډول ich komme aus Afghanistan زه د افغانستان یم. ich زوبیکټ دی، komme verb دی، aus Afghanistan دلته der Ort دی یا مکان دی. نو د جملې اساسي برخې زمونږ زوبیکټ او verb دی او د جملې اختیاري برخه دلته der Ort یا مکان دی. راځئ چې یو بل مثال یو ځای سره کار کړو. ich arbeite von 9 bis 5 زه له 9 بجو نه تر 5 بجو پورې کار کوم. په دې جمله کې ich das Subjekt یا فاعل دی، arbeite das Verb یا فعل دی، von 9 bis 5 die Zeit وخت یا زمان دی. چې په دې جمله کې زوبیکټ او ویب زمونږ د جملې اساسي برخې دي او ډیسایډ زمونږ د جملې اختیاري برخه ده. لکه څرنګه چې ګرانو لیدونکو تاسو په دې جمله کې ګورئ زمونږ فعل د فاعل یا زوبیکټ په اساس تغییر کړی دی. ګرانو لیدونکو، په دې لوست کې موږ او تاسې د جملې اساسي او اختیاري برخې وپېژندلې چې das Subjekt او das Verb د جملې اساسي برخې او د جملې اختیاري برخې لکه das Adverb یا قید،
das Objekt یا مفعول، der Ort یا مکان، die Zeit زمان یا وخت. دا د جملې اختیاري برخې دي. ډیره مننه کوم ګرانو دوستانو چې تر دې دمه راسره مل وئ. له هیره مو ونه باسئ چې ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ او خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. bis bald. Tschüss.